قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. تاسو د آل انډیا رادیو د بارنی خبرونه پښتو څنګه ته غواړی یاست. زه حکمت الله نوریم او تاسو سره د سات خبر نه وړاندې کوم. په پایل کې هم د خبرونو سرټکی. هندوستان او مرکزی اسیا زړې تاریخي او کلتوري اړیکې لري. د بارنی چارو وزیر ډاکټر اس جے شنکر. هند د شانګهای همکاري سازمان د بارنی اقتصاد او بارنی سوداګرۍ د وزیرانو د 19مې غونډې کوربه وو. د چین سویلي سینیانګ کاشغر کې د کووډ-19 د 1.3 پیښو پر څرګندېدو سره بندیزونه لګول شوي. په هندوستان کې له کووډ-19 څخه د رغېدو کچه 9.99 ته ورسېده. د بارنی چارو وزارت سکرټر هرش وردن شرنګالا نن په یوه ورځني سفر فرانسې، جرمني او انګلستان ته ولاړو. او هند د فرانسې پر ولسمشر ایمانوئل ماکرون شخصي بریدونه وغندل. اوس هم بشپړ خبرونه واورئ. د بارنی چارو وزیر ډاکټر اس جے شنکر وویل چې هند او مرکزی اسیا د پخوانیو تاریخي او فرهنګي اړیکو شریکوالی لري او منځنۍ اسیا د هند پراخه شوی ګاونډی ګڼل کیږي. هغه د هند او منځنۍ اسیا د خبرو اترو په دویمه ناسته کې چې پرون د ډیجیټل ویډیو کانفرنس په بڼه جوړه شوې وه، د ښه راغلاست په ویلو کې وویل هند یوه ګډه جغرافیه لري چې د خلکو نظریاتو او توکو تبادله په دواړو لورو اسانوي. زمونږ په دود او ژبو باندې هم خپله اغیزه پرېښې ده. د بارنی چارو وزیر وویل د اړیکې نوی فصل شاوخوا 30 کاله وړاندې د مرکزی اسیا د خپلواکۍ هیوادونو له څرګندېدو وروسته پیل شو. هندوستان د پنجشنبې په ورځ د شانګهای همکارۍ سازمان د بارنی اقتصاد او بارنی سوداګرۍ د وزیرانو د 19مې غونډې کوربه و. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر پبوش ګویل په خپلو پرانیستونکو څرګندونو کې وویل چې د کووډ-19 له امله اوسنۍ کړکېچ د شانګهای هیوادونو څخه غوښتنه کوي ترڅو اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه کړي او داسې ملګرتیاوې او ګډونونه وپلټي چې په سیمه کې سوداګري او پانګونې ته وده ورکوي. هغه ویل چې د شانګهای همکارۍ سوداګرۍ او پانګونې ته وده ورکول لپاره همکاري باید دوام ولري چې دا به د روانې وبا نه وروسته د ګړندي رغېدو ډاډ ترلاسه کولو کې مهمه وي. په غونډه کې 4 اسنادونه تصویب شول. په دې کې د کووډ-19 په اړه بیان شامل دی چې درملو ته د لاسرسي او سوداګرۍ اسانتیا لپاره د لا ډیرو همکاریو اړتیا تقویه کوي او د شانګهای د غړو هیوادونو د وزیرانو څو اړخیزه سوداګري سیستم په اړه هم خبرې شامل دي چې د WTO غړي دي. په چین کې د کووډ-19 وروستي خپرېدو کې د کووډ-19 د 23 نویو پیښو راپور د سویلي سینګیانګ کاشغر له شوفو ولسوالۍ څخه د پنجشنبې په ورځ ورکړل شوی دی چې له دې سره د کووډ-19 د پیښو شمیر 1.3 اعلان شوی دی. دا ټولې 23 پیښې داسې پیښې وي چې کومې ځانګړې نښې نښانې یې نه درلودلې او دا پیښې د روغتیا د ملي کمیسیون او د سینګیانګ د روغتیا کمیسیون له لوري بیا کټګوري شوې دي. چین هغه پیښې د کورونا د مثبتو پیښو په نامه نه پیژني چې نښې نښانې ونه لري. د ښاري روغتیا چارواکو په سیمه کې د 4.15 میلیونه اوسیدونکو ازموینې بشپړې کړې دي. د ټولنیزو رسنیو د راپورونو سره سم د کاشغر ډیری برخو باندې محدودیتونه لګول شوي دي او په ډیری ښارونو کې پوره ګرځبندیز وضع شوی دی. یوازې د ځینو پلورنځیو او د خوړو ځایونو ته د پرانیستو اجازه ورکړل شوې ده. پولیس او اړینو کارګرو ته د تګ او راتګ اجازه شته. د هند مرکزی حکومت نن ویل چې د کووډ-19 ناروغانو ترمنځ د هیواد د رغېدو کچه 9.99 ته رسېدلې. د تیرو 24 ساعتونو په جریان کې له 55,000 څخه ډیر د کووډ-19 ناروغان روغ شوي دي. د رغېدلیو کسانو ټول شمیر 3.15 ته رسېدلی دی. په پرلپسې ډول د رغېدو کچې لوړوالی په ډاګه کوي چې په هیواد کې د پیښو شمیر کم شوی او دا مهال د فعاله پیښو یوازې 7.51 جوړوي. دا مهال په هیواد کې 6,03,000 فعاله پیښې شتون لري. په تیرو 24 ساعتونو کې د 49,881 مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی دی چې په دې سره د مثبتو ثبت شویو پیښو ټول شمیر 8 میلیونه ته ورسېدو. د بارنی چارو سکرټر هرش وردن شرنګالا نن په یوه ورځني سفر فرانسې، جرمني او انګلستان په لور ولاړو. دا سفر په جریان کې به د بارنی چارو سکرټر دوه اړخیزو اړیکو ته بیا کتنه وکړي او د دوه اړخیزو ګټو په اړه به خبرې وکړي او د هند لید به د خپلو سیالانو سره شریک کړي. هغه په دې درې هیوادونو کې د سوداګرۍ او اشخاصو، پوهانو او رسنیو سره هم خبرې وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی شرینګالا به د روانې ناروغۍ او د هغې د پایلو په حل کې د نړیوالې همکارۍ په هکله خبرې وکړي. دغه وزارت زیاته کړې د فرانسې، جرمني او انګلستان سره د هند اړیکې د ګډ دیموکراتیکو ارزښتونو پر بنسټ رامنځته شوې او د دوامدار پرمختګ او د اقلیم د بدلون په مسلو کې د ګډو د یووالي له مخې وړاندې کیږي. دوی زیاته کړې هندوستان له دې هیوادونو سره خورا کافي سوداګریزې اړیکې او لویه پانګونه لري. لومړي وزیر نریندر مودي وویل چې هغه لا هم د کووډ-19 سره تر 2024 کال پورې د 15 ټریلیون ډالرو اقتصاد ترلاسه کولو ته خوشبین دی. یوې انګلیسي ورځپاڼې ډیلی ته په مرکه کې ښاغلي مودي وویل حکومت به د وخت سره سم د اقتصاد د دوام او ثبات لپاره ټول تدابیر ونیسي. هغه ویل د ملي ډیموکراتیک اتحاد حکومت د اهدافو پوره کولو لپاره ریکارډ لري. ښاغلي مودي وویل حکومت د کلیوالي روغتیا ساتنې هدف او د کلیو برېښنایي هدف ته له ټاکل شوي نیټې مخکې ورسېدو. 8 کروړه خلکو ته د غازو نښلونې نلکې له ټاکل شوې مودې مخکې ورسېدې. لومړي وزیر وویل روانې وبا ناروغۍ 130 کروړه خلک اغېزمن کړي او حکومت د هیواد اوسیدونکي دواړه د دې سره د مبارزې لپاره په ګډه کار کوي. هغه وویل هغه به هڅه وکړي او په راتلونکو کلونو کې به ګړندی کار وکړي ترڅو اوښتی زیان جبران کړي. ښاغلي مودي وویل هندوستان د کووډ-19 وبا په غبرګون کې د علم له مخې چلند غوره کړی دی. لومړي وزیر مودي وویل د وایروس په لومړیو پړاوونو کې نیول شویو اقداماتو له حکومت سره مرسته کړې چې د دغې وبا په وړاندې دفاعي وسیلې چمتو کړي. هند د نړیوال خبرو اترو له اساسي معیارونو څخه سرغړونه د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون باندې د نه منلو وړ ژبې شخصي بریدونه په کلکه غندلي دي. په یوه بیان کې د بهرنیو چارو وزارت وویل هندوستان هم دغه وحشیانه ترهګریز برید په کلکه غندي چې د یوه فرانسوي ښوونکي ژوند یې په وحشتناکه بڼه واخیست چې نړۍ یې حیرانه کړه. دوی وویل هند د هغه کورنۍ او د فرانسې خلکو ته ډاډګیرنه وړاندې کوي. وزارت وویل د هیڅ دلیل یا هم حالت له مخې د ترهګرۍ لپاره جواز نشته. د مرکزی اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په سیمه کې د انرژۍ، معلوماتي ټکنالوژۍ، روغتیا، پاملرنې، تعلیم او کرنې په برخو کې د لومړیتوب لرونکو پراختیایي پروژو لپاره د هند لخوا د $1 بلیون مالی مرستې وړاندیز وستایه. د هند او مرکزی اسیا ډیالوګ دوهمه ناسته پرون د ډیجیټل ویډیو کانفرنس په بڼه د بهرنیو چارو د وزیر ډاکټر اس جے شنکر په مشرۍ ترسره شوه. د قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو او همدارنګه د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر لومړي مرستیال په دې ناسته کې برخه اخیستې وه. د غونډې د ګډ بیان سره سم وزیرانو د کووډ-19 وبا په خلاف مبارزه کې د هند د روغتیایي او اپیډیمیولوژیکي خدماتو او د مرکزی اسیا هیوادونو ترمنځ نږدې همکارۍ ته دوام ورکولو باندې ټینګار وکړ. قدرمن اوریدونکو د خبرونو په پای کې یو ځل بیا د مهمو او وروستیو خبرونو سرټکي واورئ. هندوستان او مرکزی اسیا زړې تاریخي او کلتوري اړیکې لري. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر اس جے شنکر. هند د شانګهای همکارۍ سازمان د بهرنی اقتصاد او بهرنی سوداګرۍ د وزیرانو د 19مې غونډې کوربه و. د چین سویلي سینګیانګ کاشغر کې د کووډ-19 د 183 پیښو پر راڅرګندېدو سره بندیزونه لګول شوي دي. په هندوستان کې له کووډ-19 څخه د رغېدو کچه 90.99 ته ورسېده. د بهرنیو چارو سکرټر هرش وردن شرنګالا نن په یوه 7 ورځني سفر فرانسې، جرمني او انګلستان ته ولاړو او هند د فرانسې پر ولسمشر ایمانوئل ماکرون شخصي بریدونه وغندل. د خبرونو پای. د سیاسي تبصره هند افریقا ته مرسته ورسوي. لیکنا د رنجیت کمار، ژباړه پشپا کماری. د پام وړ بشري مرستو او د هند د دود سراسم د افریقا خلکو ته د اړتیا په وخت کې د رسیدو دود په لړ کې هندوستان به د کووډ-19 ناروغۍ څخه اغیزمنو خلکو رنځونه کم کولو لپاره سودان، سویلي سودان، جبوټي او ایټریا ته 52 ټنه خوراکي توکو مرستې ورسوي. د افریقا دغه سیمه چې د افریقا هورن په نوم پیژندل کېږي له لسیزو راهیسې د بیلابیلو قبیلوي ملیشیو ترمنځ د داخلي جګړې له امله ناقرارۍ سره مخ ده. په هر صورت د نړیوالې منځګړیتوب له امله په دغه سیمه کې سوله ده، خو په خپلو پښو درېدلو لپاره
سیما د ځای خلکو حکومتونو او ادارو لاس وهنو ته اړتیا لري. هند دغه سیمې ته زرګونه سولا ساتونکي سرتېري چمتو کړي او د ظرفیت لوړولو مختلفو برنامو لاره د بېوزلو خلکو د خوالي لپاره تر رول لوبولې دی. د خوارکي توکو مرسته چې پکې یو سل 55 ټنه غنم، 55 ټنه وریځې او 50 ټنه بورا شامل دي. د هندوستان بحری بیړۍ ایراوټ ته لیږدول کېږي چې 13 اونۍ له ممبئی بندر څخه روان شو. دغه سفر په طرز کې به یې جبوټي، مساوا، سودان او مومباسا کې له بندر سره اړیکه ونیسي. د هند د بهرنیو چارو وزارت له مخې د هند او افریقایي هیوادونو ترمنځ د دوستۍ اړیکې لسو پیړۍ راهیسې جوړ شوي او ډېر پیاوړې شوي دي. هند تل افریقایي هیوادونو او هغو خلکو سره اوږه په اوږه ولاړ شوی او د پرمختګ، ظرفیت جوړونې او د بشري مرستو پروګرامونه په لاره اچولو کې همکاري کړې. د کووډ-19 پر ضد په مبارزه کې د مرستې په توګه هند مخکې د افریقایي هیوادونو ته د مختلف طبي مرستې او کارپوهان لیږدولي وو. هندوستان د خپل بحري جنگي کښتیو له لارې مختلف افریقایي هیوادونو لکه کوموروس، موریشیس او میډاګاسکر ته طبي ډلې استولې وې. هندوستان د کووډ-19 ناروغۍ خپرېدو راهیسې د کووډ ناروغانو د سم مدیریت لپاره په دې هیوادونو کې طبي پوهان هم روزولې دي. هند د افریقایي هیوادونو له حکومتونو سره د ځانګړي الوتنو لاره د یو بل د اتباعو د را رسیدو او طبي مرستې رسولو په برخه کې کار کړی دی. هندوستان مخکې دغه سیمې ته د کووډ اړوند مرستې رسولې وې. د لسیزو پرمختیایي مرستې ترلاسه کولو وروسته جوړونکي پیاوړتیا سره سم هند اوس د افریقایي اتحادیې د غړو هیوادونو سره نوې ملګرتیا رامنځته کوي. په دې برخه کې د هند د بهرنیو چارو وزیر مخکې ټینګار کړی وو چې افریقا د هند لومړیتوب دی او د نړیوال سیستم یوه قط په توګه د افریقا وده نه یوازې مطلوب ده بلکې ډیره اړینه ده. په دې حالت کې هغوی په ځان بوسیا کولو لپاره هندوستان د زریمه بډایا سیمو ته هر ډول مرستې کړې دي. د دې هدف سره هند د سیمې کوچني اقتصادونو سره خپلې خکیلتیا ژورې کړې. له هغه وخته چې هند خپل د فوکس افریقا پروګرام پیل کړی وو، د هند او افریقا اړیکې ثابته ودا کړي. د نورو قوتونو برخلاف چې د سیمې سره د دوی پوښتیا د ځای زیرمو او بازارونو استخراج تمرکز کوي، د هند خپلې تخنیکی اقتصادي مرستې له لارې د هند د تخنیکی او اقتصادي همکاریو یعنی ITEC په نوم د ظرفیت لوړولو برنامه پلی کوي. د افریقایي اقتصادونو پیاوړي کولو لپاره هندوستان د دې په بازار کې خپل لاسرسي پراخه کوي چې په پایله کې هند د افریقا د دریم لوی صادراتي ځای په توګه رامنځته شوی. هند خپل سوداګریز کورونه هم په دې سیمه کې پانګونې کولو لپاره هڅولي، کوم چې د سلور 50 میلیارډ ډالرو ته رسیدلې. دې کار وروسته هند د افریقا په وچه کې یو له تر ټولو لوی پانګه اچوونکو په توګه رامنځته شوی. یو رسمي اټکل لمکه هندوستان د 11.6 میلیارډ ډالرو په لګښت په 29 افریقایي هیوادونو کې 190 پرمختیایي پروژې پلی کړي. د دې په شمول هندوستان اوس مهال په 29 هیوادونو کې 29 پروژې باندې کار کوي. د دې په شمول هندوستان اوس مهال په 29 هیوادونو کې پر 29 پروژې باندې کار کوي. دا پروژې د زیر بناوي، ICT، برېښنا تولید، زراعت، تیلو او غاز پورې اړه لري. هندوستان همداراز په موزامبیک، سولې سودان او د شمالي لویدیځ افریقا نورو بېوزلو سیمو کې 9 میلیارډ ډالرو څخه زیات پانګونې کړې دي. سږ کال په فروری کې د افریقایي هیوادونو د امنیت ساتلو لپاره د مرستې په توګه د هندي او افریقا د دفاع وزیرانو غونډه جوړه شوې وه. په دې توګه هند د خپل ډېرې پراختیایي مرستې او همکاري برنامو سره په لویه وچه کې ډیره پانګونه کوي.